زما مسجد چې نړېدا ته ورسره وې کنه قرآن چې اور کې سوځېدا ته ورسره وې کنه كل شيء فصلناه تفصيلا او هر یو شی بیان کړی دی موږ په واضح بیان ولو سره الله وی هر شی بیان کړی او خواضح بیان کړی بعض راشي وی میخه پکې وښایه نو صلی الله کوي چې ما د هر شي تفصیل بیان کړی نو الله وبیانه میخه به تېره شي والعیاذ بالله یا منګک کوی ته ولي را منډه به کې ټک به د دوه ټکې ورته یاد د منګک او د میخې غم ولیږي جمعه ته بل زوران شو د هغې غم د چا سره نشته پرون که بل ورځ بل ورځ ده په کوهاټ کې چې دی نو د الله یو کور ظالمانو نړولی دی او شهید کړی دی بیا راشي موږ ته تاسو شرپسند یې او تاسو اختلافات پیدا کوئ زما جومات ته ورانوه ما ته ته وابي وایه ما ته ته بې ادبه وایه ما ته وایه دا د انګریزانو خلک دي او دوی له سعودي عرب نه مال راځي او د کویت نه راځي ما په امین او په رفالدین باندې د جومات نه شړه ما سره کوم خادي بندوه زما جومات نړوه زما جومات شهید کوه بیا هم ته امن پسند او زه شر پسند موږ خو د اوسه پورې الحمدلله نه څوک د جوماتونو نه شړلي دي نه هم د چا جوماتونه وران کړي دي الحمدلله او نه د الله موږ له دغه طاقت راکړي جوماتونه خو د الله کورونه دي خو بیا هم په موږ باندې ټاپه د شرپسند او دی امن پسند د دوی په جوماتونو کې بعض جوماتونو کې بورډ لګولی بار وی امین بالجهر او رفالدین بالکل منع دي شته که نشته زمونږ په جومات کې هم چېرته داسې لیدلي دي چې څوک امین نه وایي هغه به نه راځي چې څوک رفالدین نه کوي هغه به نه راځي نه هر چا ته ورکول او نیکه میکه خو منزله راځه ا مسله به بیا ګورو نیکه میکه وا به بیا ګورو خو منزله خو راځي که نه او د الله کور دی درسونه زمونږ عام دوی به بورډ لګولی چې دا جومات د هغه حضراتو دپاره دی چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسجد حالانکه الله سوی وان المساجد لله یقینا جوماتونه د چا دي دا خو د الله دي تا څنګه تقسیم وکړو چې دې جومات ته به پلانې راځي او پلانې نه راځي دا خو د الله کورونه دي نو ظالمان راولګېدو هغه د الله هغه کور یې شهید کړو هغه یې ونړو هغه یې وران کړو او دعوا موږ وایي حق پرست او دا باطل پرست زه یم چې د دوی لاسونه به نه یې رپېدلي د دوی د زړونه به نه یې رپېدلي چې کله د الله په دې کور د کشۍ او د سټکې او دی په وایي دومره لوی ظالمان دي او دا یاد ساتئ ورې چې داسې خلک د دوی انجام به تاسو وینئ د آخرت نه مخکې په دنیا کې ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الله وی دا هغه نه لوی ظالم څوک شته چې هغه کور د الله ورانوي چې په هغې کې الله یادېږي د الله ذکر پکې کېږي د الله عبادتونه پکې کېږي د لوی ظالم خو نشته دوی ظالمانو هغه ظلم وکړو پس وایي چې دا وابیان دي دوی به صرف قرآن او حدیث بیانوي دلته موږ ته جاخې جوړوي د ځان یېرې راغستې دي خپل بازار یې ختمېدو او کاروبار یې ختمېدو ځکه که دلته کې جومات جوړ شي او انشاءالله جومات به جوړېږي انشاءالله که دلته کې جومات جوړ شي نو بیا خو پکې حق بیانېږي علما به حق بیانوي نو د دوی هغه حلواګانې ملواګانې او د دوی هغه څلوېښتمې او د دوی هغه دولسمه او د دوی هغه اومه او د دوی هغه اسقاطونه او د دوی هغه خیراتونه هغه هر څه به یې څه کېږي ختمېږي د دې غم راغستی دین غم نه دی راغستی غم دې راغستی چې دا هر څه به ختم شي نو الله دې د خلکو سره پوه شي